کله چې پاکستان جوړ شو نو همدغه انتظامی کرښه په بین الاقوامي سرحد بدله شوه او پښتانه افغانان په دوه جدا ریاستونو کې وویشلی شو. د افغانستان او پاکستان تعلقات تر ډېره وخته پورې کشیده پاتې شول، خو اوس حالات بدل دي. دواړو غاړو ته د ښه تعلقاتو او مفاهمت د ضرورت یو ژوندی احساس پیدا شوی دی. د کمپیوټر ساینس او انفارمیشن ټیکنالوژي د برکته دنیا راغونډه شوې ده. د وړو وړو وحدتونو دور تیر دی، اوس د پراخ او لوی وحدتونو دور دی. د یورپ هغه قومونه چې په سوونو کالو یو بل سره جنګېدلي دي نن د یو پارلیمنټ یوې سکې خبره کوي. په تجارت بندیز ختم دی او دنیا د لویو اتحادونو په نړۍ کې بدلیږي. زه دا فکر کوم چې که موږ هم د خپلو آینده نسلونو دپاره وداني، سوکالي او د روزګار پراخه موقع غواړو نو موږ به ارومرو د لویو اتحادونو خواته ځو. دغه د پاکستان ضرورت دی، خو لویو اتحادونو ته د ورتګ لاره د پښتون افغان په منتشر او ټوکړې ټوکړې وجود د پاسه تیریږي. تر څو چې د وجود دغه خورې ټوټې په یو قومي وحدت کې راټولې شوي نه وي، دغه د پراخه وحدتونو خواته د راتګ لاره نه خلاصېږي. لنډه ده چې وینه بندېږي، یو وجود به یو کېږي، وحدت به قایمېږي، نو اتحادونه به عملي کېږي. د دنیا د تجارت د وجې هغه لار چې اول د زار روس او پیرنګي او وروسته د سوویت یونین او د امریکې د تربګنۍ د وجې نه بنده وه، د هغې پرانستل د منطقې ضرورت دی، د دنیا ضرورت دی، د دې منطقې ضرورت دی. دغه لار هله خلاصېدی شي چې په سیمه کې امن وي او د امن دپاره تر ټولو ضروري عمل د پښتون افغان د قومي وحدت په ځای کېدل دي. د پښتون افغان قومي وحدت د هیڅ چا په ضد نه دی. دغه د یو تاریخي حقیقت پیژندل دي. تر څو چې د حقایقو ادراک ونشي او حقایق تسلیم نشي، د کشالو هوارېدل امکان نه لري. د پښتون افغان قومي وحدت به څنګه ترلاسه کېږي دغه فی الحال هیڅ څوک نشي ویلی. مثال یې زمونږ په وړاندې دی. د سوویت یونین د خورېدو نه که صرف 2 میاشتې مخکې هیڅ چا دا اټکل نشو کولی چې جرمن قوم به څنګه یو ځای کېږي. کوریا هم تقسیم ده، خو د کوریاګانو د ولسونو ترمنځ د قومي وحدت مفکورې وده کړې ده. یو ذهني آمادګي پیدا شوې ده. په اولمپک گیمز کې د دواړو کوریاګانو لوبغاړي د یوې شریکې جنډې لاندې د لوبو میدان ته کوز شول. او دنیا ته په جار څرګنده کړه چې اوبه په ډانګ نه بیلیږي. نن زما په نظر د 20مې صدۍ په آغاز کې د پښتون افغان قوم د پښتون افغان مستقبل د قومي وحدت نه پرته په بل څه نه جوړېږي. راځئ چې د دغه وحدت ترلاسه کولو کار ته ذهن آماده او ملا کلکه وتړو. پښتون افغان قام یو وحدت وو، پښتون افغان قام یو وحدت وو، یو وحدت دی. د غاصب د لاسه تقسیم دی، قومي یووالی د دې حق دی. کله او څرنګه به حاصلېږي وخت به په خپله د دې حل راوباسي. د دې تقریر په آخر کې زه د دنیا ټولو مهذبو، ترقي یافته او جمهوري قوتونو ته خواست کوم چې د پښتون افغان ولس د قومي وحدت د حیا په کار کې د پښتنو افغانانو ملزم ملاتړ وکړي، چې د منطقې او د دنیا په امن کې مثبت پیشرفت وشي. او د پاکستان او افغانستان حکومتونو ته خواست کوم چې د ډیورنډ د کرښې دواړه طرف ته غاړو ته د پرتو پښتنو افغانانو ته ترمنځ د آزاد تګ راتګ او تجارت اجازت ورکړي. ډېره مننه، ډېر شکریه.